د یوې معنوي لاسته راوړنې لمانځل. فاطمه او خور یې د خپل نوي ژباړل شوي کتاب لمانځنه کوي. 21 کلنه فاطمه د طب پوهنځي لومړي کال محصله وه چې طالبانو بیا واک ترلاسه کړ. یعنې په خوب یې وینم دغه خبرونه یا یو راپور. د هوښیار نجلۍ په نوم په دغه کتاب کې د بیلابیلو لیکوالانو کیسې راټولې شوي. کتاب ماشومانو ته لیکل شوی. د دې کتاب څخه زما موخه یعنې اوسنیو شرایطو کې چې ما لیدل د متاسفانه د نجونو پر مخ تر 6م ټولګي پورته ښوونځي بند وه، نو ما غوښتل چې دغه کتاب وژباړم او نوم هم د هوښیار نجلۍ ورکړم چې نجونې چې دې کولی سي. نو له اسلامي امارت څخه مې دا یو غوښتنه ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي خلاص کړي. د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په دغه وطن کې فاطمه ناهیلې نه شوه. د پوهنتون وارې پر مخ وتړل شو، خو دې خپلې اصلي دندې خبریالۍ کې کار ته ادامه ورکړه او د لا بوختیاوو لپاره یې ژباړې او لاسي صنایعو ګنډلو ته هم مخه کړه. د بندیزونو سره سره فاطمه او خور یې له هغو محدودو نجونو دي چې لا هم فعالیت کوي. حبیبه چې د قابلګۍ په زده کړو بوخته ده وایي له سختو شرایطو سره باید مبارزه وشي. دا نورو نجونو ته هم یو پیغام دی چې تاسې هم هڅه وکړئ، کوشش وکړئ. په ژوند کې سختۍ راځي، د هر چا په ژوند کې راځي، خو مهمه خبره دا ده چې موږ څونې د سختیو په وړاندې مبارزه کولی سو، څونې رای حل ورته پیدا کولی سو. نو د نورو نجونو څخه مې هم غوښتنه دا ده چې تاسې په نورو برخو کې په کومې برخه کې چې تاسې وړتیا لرئ او کولی یې سئ په هغې برخه کې تاسې کار وکړئ. افغانستان هغه هیواد چې له 2 کلونو ډیره موده شوه چې د نجونو پر مخ له 6م ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي. له 1 کال ډیره موده واوښته چې پوهنتونونو ته د ورتګ اجازه نه لري. دغه هیواد کې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي، خو د ګڼو اعتراضونو سره سره بیا هم د محدودیتونو د لرې کولو کوم څرک نه ښکاري.